ما مخکې ویلي وای زبیر شاه غا دا کاز دی حضرت حافظ عاصم منیر شاه رحمت الله علیه آیا خوا دی بله د ملکي لنګوټه یې هم وتړله فیلډ مارشل هم سو ولې کې سختیانې خو موږ دا وایو خلک چې څوک موږ ته پیغور راکوي چې پی ټي ایم په جذبات کمزوری کوي پی ټي ایم څخه خلک مایوسه سو موږ ورته وایو بیا د زما زوی یوه هفته قالي ازادي راکړه موږ بیا در ښکاره کړو چې پی ټي ایم څوک کمزوری شوی ځینې خلک وایي چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله هیڅ لا اله نشته دا د انګریزانو دپاره یو فارم هاوس دی د دوی د عیاشۍ اډې دي او چې څوک دلته د حقوقو څوک د خپل معدنیاتو یا د ظلم په خلاف خبره کوي د هغه به دا انجام وي لکه یو کال مخکې چې د ګیلمن شهید یا پرون د مولوي خان زیب پی ټي ایم لګیا دی لا عمل جوړوي ناست نه دی بېله خبره ده چې په جرګه کې ځینې خلک شاته سو پر موږ پابندي لګېدلې ده انشاءالله ډېر کار سوی دی ډېر کار سوی دی لږ کار پاته دی انشاءالله داسې غږ داسې ټک به کوي چې انشاءالله هم به دوست اریاني هم به دشمن اریاني مومند کې ستا په کور د ادبي ماپ په وردۍ د آیات ماشوم په کور ننوځي د ملالې مومندې په کور د په وردۍ کې خلک ننوځي او عجبه خبره ده ته بیا هم وایه برداشت پی ټي ایم به د جرګې دا 22 نکاته داسې و سر ته رسوي لکه جرګه چې در ښکاره کړه لکه جرګه چې درته وکړه موږ وایو چې دا جرګه د احمدشاه بابا د ټیمه نیولې بیا که دلته سوې ده که هلته سوې ده تر هرې جرګې هم غټه جرګه وه هم تاریخي جرګه وه په تعداد په لحاظ نه وایو چې په دې کې لکونه انسانانو د نمایندګۍ په حساب وایو چې په دې جرګه کې د پښتانه کام کې چې کمې قبیلې کمې ضلعې خدای پیدا کړي دي د هرې قبیلې د هرې ضلعې په سلګونو انسانان نمایندګي درلود باچا خان بابا ویلي وو پښتنو پر یوه خبره اتفاق کړی دي چې اتفاق ونه کړو سراسر دروغ دي په تاریخ کې دا اولې ورځې نه نیولې بیا تر نننۍ ورځې پورې پښتانه کام همیش اتفاق هم کړی دي په مشرانو هم پسې سوي او بیا چې د خپلو مشرانو مخ راګرځولی دي نو کیسه به پکې لیدلي چې مخ یې ځینې راګرځولی نو درویش دراني ما ته ویل ول زویه ته یې نه پېژنئ ګیلمن دا دومره غټه خزانه ده دومره غټ شخصیت دی چې دا ټیم په موجوده وخت کې په پښتانه افغان وطن کې نشته دا دومره غټ شخصیت دی نو مخه زه له ځان لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ سند لخوا و ملي شهید و شهید ګیلمن ته د عقیدت سره ګلونه وړاندې کوم او په دې هیله او په دې تمه چې الله پاک دې وکړي چې شهید ګیلمن د کم مرام د کم مقصد دپاره خپل سر قربان کړي یا د کام وطن د خپلې ژبې خاورې کم ارمانونه چې نیمګړي د ده په زړه کې پاته سو الله پاک دې موږ کام موږ تحریک ته دا توفیق راکړي چې هغه د شهید ګیلمن او ورسره زموږ د کام د ټولو شهیدانو هغه نیمګړي ارمانونه پوره کړو عزیزانو ټولو ملګرو خپلې خبرې وکړې یو کال پوره سو د ګیلمن شهید چې موږ به نن تلین لمانځئ بدبختانه پرون بیا زموږ وکام ته د شهید مولانا خانزی په شان بل شهید ورکول سو موږ وینو خلک پښتانه ځوانان پر سوشل میډیا د دې په تقریرو کې افسوس ژړاګانې څوک پیغورونه ورکوي یو بل ته چې دا تحریکونه دا تنظیمونه د څه دپاره لګیا دي تر څو به جنازې وړو خبره دا نه ده خبره دا ده چې ستا کیس ستا دشمني ستا بنده د چا سره ده هغه څو زورور دی
څومره طاقت لري. وایا کاله کېږي چې دا بدبخته ملک پر وجود کې راغلی دی. دا ولې ورځې سې نیولې بیا تر نن ورځې پورې چې پرون مولوي خانزیب شهید کوي. ستا وقام ته په دې ملک کې پر دې خاوره مظلومو قومو ته په زراو جنازې ورکړي دي. موږ ولې د دې نه خبره ځان ساتو؟ هر څوک په دې خبر دی چې د دې ملک وجود پر کوم بنیاد راغلی دی، د چا ذات سوی دی، چا ذات کړی دی، مقصد یې څه دی. دا که په مخامخ وایو که په اشاره وایو دا لا انګریزانو آزاد کړی دی. دا د انګریزانو دپاره دا ځینې خلک وایي چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله، هیڅ لا اله نسته. دا د انګریزانو دپاره یو فارم هاوس دی، د دوی د عیاشۍ یادې دي. او چې څوک دلته د حقوقو، څوک د خپل معدنیاتو یا د ظلم په خلاف خبره کوي، د هغه به دا انجام لکه یو کال مخکې چې د ګیلمن شهید یا پرون د مولوي خانزیب. او موږ په دې وار خطا نه یو. موږ اووه کاله مخکې پښتون ژغورنې غورځنګ دا ځوانانو د منظور خان سره پر قرآن دا وعده کړې ده چې د دې ظالمانو په خلاف د خپل قام د دې کندو یتیمانو هغه زموږ چې 80,000 ځوانان شهیدان سوي دي، هغه 6,000 چې ورک انسانان دي، هغه رنګ سوي بازارونه، هغه رنګ سوي کورونه چې تر څو موږ دا حساب نه یې اخیستی موږ به خپل سر مال ځان هر څه وقف کوو. او موږ په اراده دا کار روان کړی دی. دا زه په ایمان درته وایم، خپل ځان ورسره خپل ذمهواره ملګري او زما ایمان دی چې سره خولې یې په سر یعنې د پی ټي ایم هر کارکن دغه ایمان دی، دا یې جذبه ده. او منظور خان مخکې ویلي دي چې موږ دا روان نسل به د دې کام په خاطر د دې ظالمانو په خلاف خپله قرباني ورکوو د سر. پس له هغه به را روان نسل دغه بچیان چې ناست دي دې ته به بیا هغه کې لوی افغانستان بولې، کې آزاد پښتونستان بولې، کې خودمختار ریاست بولې، پس له هغه به بیا ورکوو. ولې خلک وایي دلته ملک صاحب په خشم و، خلک وایي پی ټي ایم څه سو، پی ټي ایم ځوانان په وزني، پی ټي ایم جذباتي خبرې کوي. تاسو لږ ساړه خورئ، موږ حیران یو دې خبرې ته چې 80 کاله کېږي او د خدای ظالمه ستا عزتونه محفوظ نسو پاته، ستا ماشومان محفوظ نسو پاته، ستا د شعبې د هرې شعبې سره چې تعلق لري، که تبلیغي دی، که د ملا دی، که د سیاسي کارکن دی، راځه هغه د عربي APS سکول کې 1.5 ماشومان په کوټه کې 100 وکیلان 80,000 ځوانان د اپریشن په نامه هره ورځ ټارګټ کلینګ، هغه د فخر افغان باچا خان د جیلو نیولې، بیا د خان شهید سیاست شهادت، بیا راځه ګیلمن شهید عثمان خان کاکړ، ارمان لوړي د خر کمر شهیدان، بیا راځه د پرون مولوي خانزیب پورې. بیا په مومند کې ستا په کور بیا ادبي ماپ په وردۍ د حیات ماشوم په کور ننوځي، د ملالې مومندې په کور د په وردۍ کې خلک ننوځي. او عجبه خبره ده، ته بیا هم وایې برداشت. او دلته د برداشت خپله ماده دې دا ده چې زه خپله موږ یا دا ځوانان پر تا سم په اخلاق کې دننه یو سیاسي تنقید وکړو، ته ورور اسمان ته وخېږې. او دلته عزتونه خرابېږي، ملک اور اخیستی دی، وطن برباد دی. ستا چې څوک د حق د مظلوم خبره کوي، چې څوک د ظالم په خلاف خبره کوي، هغه یا دروزني یا د علي وزیر یا د صمد حاجي یا د ملک نصیر غوندې بیا په جیلو کې په 1.50 په 2.50 سینټیګریډ په ګرمۍ کې کښېنولي دي او ته لا برداشت. نو عزیزانو د دې ټول ناروا ظلم په خلاف
پی ټي ایم راولاړ شو تېر کال یې په خیبر کې پر 11 اکتوبر جرګه وکړه وایي خلک موږ ته پیغور راکوي موږ په فخر سره وایو چې د کامه سره م کومه واده کړې وه هره واده موږ پوره کړه موږ وایو چې دا جرګه د احمدشاه بابا د ټیمه نیولې بیا که دلته سوې ده که هلته سوې ده تر هرې جرګې هم غټه جرګه وه هم تاریخي جرګه وه په تعداد په لحاظ نه وایو چې په دې کې لکونه انسانانو د نمایندګۍ په حساب وایو چې په دې جرګه کې د پښتانه کام کې چې کمې قبیلې کمې ضلعې خدای پیدا کړي دي د هرې قبیلې د هرې ضلعې په سلګونو انسانان نمایندګي درلوده بیا پی ټي ایم د کامه سره 3 وعدې کړي وې چې دا جرګه به کوو خلک دا پروپیګنډې کوي چې پښتانه نه په اتفاق کېږي څوک وایي د چنګوښو توز دی څوک څه وایي څوک پر بچا خان بابا دروغ تړي وایي بچا خان بابا ویلي وو پښتنو پر یوه خبره اتفاق کړی دی چې اتفاق ونه کړو سراسر دروغ دی په تاریخ کې دا اولې ورځې نه نیولې بیا تر نننۍ ورځې پورې پښتانه کام همیش اتفاق هم کړی دی په مشرانو هم پسې سوي او بیا چې د خپلو مشرانو مخ راګرځولی دی نو کیسه به پکې لیدلی چې مخ یې ځینې راګرځولی کله د باچا خان خدایي خدمتګاران پر 12 اګست په بابر کې په 1948 کې 6.5 کسان قرباني ورکړي نه پر شا کېږي د هغه رقم وار په وار راځه تر پرون مولوي خانزیبه پورې چې قربانیانې ورکوي پښتون نه دی پر شا سوی نو پی ټي ایم اوله د کامه سره دا وعده کړې وه چې کام اتفاق کوي دا به په موږ په عمل در ثابتوو دا یې پر 11 اکتوبر ثابته کړه باوجود به دی چې د ریاست پالل سوو خلکو هر حربه استعمال کړه دا د جرګې د ناکامولو او بیا یې پروپیګنډې درواغ شروع کړو چې دوی خو موږ پښتونستان جوړو چا ویل لالا چې پښتونستان جوړو موږ د کامه سره وعده کړې وه چې کام به په جرګه کې کښېنوو او ټول خلک به راځي دویم انتظامات به موږ کوو موږ میزبانان یو دریم چې دا څه موږ په تقریرونو کې بیانوو چې دومره شهیدان سوي دي دومره کورونه ړنګ دي ډیټا یې نشته ټوټل ثبوت به هم ریاست ته هم خپل کام ته د ثبوت په بنیاد ږدو دا کار پی ټي ایم وکړي او آخري خبره یې دا کوله چې کام هر پرېکړه وکړه په جرګه کې پی ټي ایم ځوانان ته سخته مورچه سخت کار دي موږ ته په لاس راکړي جرګه وسوله منظمه جرګه وسوله 15 شهیدان 14 زخمیان په کروڑونو روپۍ نقصانونه 2800 ته قریب ځوانان ګرفتاره په سلګونو انسانان ملګري په شیډول پور کې او اخري دا قرباني یې ورکړه چې د پی ټي ایم یې ورته قربان کړي چې پی ټي ایم کال ادم پابندي پر ولګېدله دا ګرځي قرباني یې ورکړې جرګه یې وکړه او کامیابه ده څوک دې دا نه وایي چې ناکامه ده چې څوک شاته تللي دي چې څوک تر قرآن تر پښتو تر دې پښېمانه سوي دي شاته تللي دي د هغو په نظر به ناکامه وي پی ټي ایم دا وعده د کامه سره کړې ده چې زه غیر پارلماني مزاحمتي تېرې کړم زه به د کام د دې دښمنانو چې د کام د دې کونډې چې دا زموږ مندې خوندې را کونډې کړي دي زموږ بچیان یې را یتیمان کړي دي لکه پرون چې د مولوي خانزیب بچي ژړل چې بابا چې بابل یو کال مخکې زما د ګیلمن بچیانو ژړل مور یې ژړل چې زما بچی زما بابا د دې اوښکو حساب پی ټي ایم غواړي د جرګې دا 22 نکتې موږ وایو ملک صاحب اشاره ورته وکړه ملک عنایت کاسي چې دا کار یوازې د پی ټي ایم د وس کار نه دی موږ ځکه دا جرګه اعلان کړه پر کام غږ وکړي اوس که څوک شرمیږي یا بیریږي یا خرڅیږي د هغو سره زموږ کار نشته پی ټي ایم به د جرګې دا 22 نکاته داسې وسر ته رسوي لکه جرګه چې در ښکاره کړه لکه جرګه چې درته وکړه او دا یوه خبره بخښنه غواړو چا په پیغور نه کوو ملک صاحب لږ په خشم ورته وویل موږ دا نه وایو په تاریخ کې راواخله منظور خان ته دې څوک پیغور نه ورکوي چې چیرې پټې که څوک د ګدام پیغور راکوي لرو یې ګدام بېوسه خلک یو نه لرو ستۍ غوندې محلونه نه لرو
چې په مالو کې ځان پټ کړو خو یوه خبره درته کوو پټېده دا خپله پالیسي نبی صلی الله علیه و آله وسلم چې د الله آخري پیغمبر و په غار سور کې پناه نه واخیستې دا د الله یو حکمت و ولې الله دی نسو بچاولی چې نبی صلی الله علیه وسلم په غار سور کې پناه اخیستې وه او بیا په دې ملک کې که څه سیاسي مشران دي که زموږ پښتانه مشران دي هر څوک هم مفروره سوي دي هم انډرګراونډ سوي دي موږ پیغور نه ورته وایو موږ وایو بالکل هغه وخت دغه وخت و اوس وایم ما مخکې ویلي وای زبیرشاه هغه د اکا زوی حضرت حافظ عاصم منیر شاه رحمت الله علیه آیا خوا دی بله د ملکي لنګوټه هم وتړله فیلډ مارشل هم سو ولې کې سختیانې خو موږ دا وایو خلک چې څوک موږ ته پیغور راکوي چې پی ټي ایم په جذبات کمزوری کوي پی ټي ایم څخه خلک مایوسه سو موږ ورته وایو بیا د دماغ زما زوی یوه هفته قالي ازادي راکړه موږ بیا در ښکاره کړو چې پی ټي ایم څوک در کمزوری شوی خو یوه خبره کوو مایوسي زموږ ځینې ملګري جذباتي مایوسي نشته بالکل نشته موږ په پی ټي ایم باندې موږ چې سره خولۍ په سر کړې ده موږ د کامه سره دا وعده کړې وه چې موږ به د دې کونډو د دې یتیمانو د دې ماشومانو د دې ژړاګانو حساب غواړو او دا به غواړو پی ټي ایم لګیا دی لا عمل جوړوي ناست نه دی بېله خبره ده چې په جرګه کې ځینې خلک شاته سو پر موږ پابندي لګېدلې ده انشاءالله ډېر کار سوی دی لږ کار پاته دی انشاءالله داسې غږ داسې ټک به کوي چې انشاءالله هم به دوست اریاني هم به دشمن اریاني پی ټي ایم څه د ضلع د یو صوبې تحریک نه دی پی ټي ایم د مظلومو انسانانو بالخصوص د پښتانه قام د پښتون افغان ملت انټرنیشنل تحریک دی ودې ګورې نن خلک چې موږ ته پیغورونه راکوي ته په ضلعو کې پروګرامونه نشې کولی موږ په یورپ په امریکا په ټوټل خارج ملکو کې نن د ګیلمن فلم جوړیږي نو عزیزانو وخت هم ناوخته دی مجلسونه به بیا کوو خپل تنظیم خپل تحریک به منظمه ساتو ملک صاحب درته بیان کو چې یو لالچ نشته هیڅ مفاد نشته په پی ټي ایم کې یو مفاد دی چې د پښتانه قام له ژوند غواړو د سر مال د عزت تحفظ یې غواړو دا که څوک وایي تی جذبات کوي لیوني یاست موږ یې لیوني سئ موږ یې جذباتیان سئ موږ د خدای پاکه سره او د خپل رهبر ګران منظور خان او د خپل قام سره وعده کړې ده چې انشاءالله په موږ کې ساه وي په موږ کې لږ وس وي یو لږ قوت وي موږ به د دې ظالمانو خلاف دغه ګریوان ته به ملا ساچولی کله سست کله ډیله انشاءالله پر شا به نسو د خپله خبرې سره د خپله تحریکه سره نو تاسو به ډاډه اوسئ خپل تنظیم خپل منظمه تحریک یو په بل پسې سپکې خبرې یو خواست درته کوم په خپلو سیاسي مشرانو په خپلو پارټیانو پسې ورور سپکې پاسې کې د پی ټي ایم نه کار دی نه پی ټي ایم د دې لپاره جوړ شوی پی ټي ایم ولس ویني سیاسي پارټیان هم هغه دی ولس یې ویني پرېږدئ و خپل کار ته هر څه چې کوي د پی ټي ایم سره درویش درانۍ ما نه پېژندئ نو چې بیا ورغلو کور ته ګپه چپه وسوله درویش درانۍ ډېر عظیم غټ انسان د پی ټي ایم بالخصوص په حواله د ده کوم فکر و نو په دا مابین کې ګیلمن ولاړ سو اوداسه ته نو درویش دراني ما ته ویل زویه ته یې نه پېژنئ ګیلمن دا دومره غټه خزانه ده دومره غټ شخصیت دی چې دا ټیم په موجوده وخت کې په پښتانه افغان وطن کې نشته دا دومره غټ شخصیت دی نو موږ ورته مجلس اوږدېږي دغه شخصیتو قرباني چې ورکوو پر مخ به هم ورکوو خامخا به ورکوو خو منزل مقصد مرام دا دی چې زموږ دغه را روان نسل د عزت او د جګې غاړې ژوند تېر کړي نو ډېره مننه کور مو ودان